بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جی سید صافي دی او زه صافي تاسیس سره تعلق لرم او دا کوم کمپین چې روان دی د دې پولیو باره کې نو زما خو ټول دنیا ته تاسو ته پته ده چې د هرې بیمارۍ خلاف چې ته جنګېږي او هرې بیمارۍ خلاف ته راپاڅېږي نو هغې ته جهاد ویلی شي. زه خو ته په عرف عام کې د جهاد وایم د بیمارۍ خلاف او د دې مرض خلاف. نو لهذا زموږ ټول مسلمانانو پښتنو او خاص کر مومنو ته دا پکار ده چې د ټوله دنیا کې دا پولیو ختمه شوه. په بدقسمتۍ نه چې په دوه مملکتونو کې دا پاتې ده، په دې کې زموږ بدقسمته پاکستان هم شامل دی. که موږ داسې بېغوري وکړو او موږ دې ته توجه ورنه کړو نو زموږ آینده نسل به ټول خدای دې نه کړي د افاج شکار بشي او موږ به بیا د آینده خپل نسل ته مخ تورني. لہذا د 21 ستمبر نه تر 25 پورې دا 15 ورځې به دا کمپین چلیږي او دا کم پولیو میلمانه چې دي دا د میلمه پیسې تاسو ټریټ کوي، د هغې ښه میلمستیا مو کوي او هغې خپل بچي راوباسي. حالانکې هغه د خپلو بچو دپاره نه دي راغلي، هغه ستا بچي دپاره راغلي. نو په کار ده چې موږ دې سره تعاون هم وکړو. دین هم دا وایي، دا موږ ته شریعت هم دا وایي او دې موږ سره کتابې په دې باندې موجودې دي. ایون دا چې د انډونیشیا علما کانفرنس چې کوم شوی و، انټرنیشنل سمیټ شوی و، په هغې په پولیو باندې وایي چې دا بالکل صحیح دي او خپل بچي د مستقبل د بچولو لپاره په کار دی چې موږ ټیکې ورکړو او موږ دا پولیو څخونه هم ورکړو. نو زما ټولو دا درخواست دی چې د خپلو بچو د مستقبل د بچولو لپاره په دې مهم کې او په دې کمپین کې بل چر کې حصه واخلئ چې خپل آینده مستقبل موږ محفوظ کړو. ډېره مننه.